بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک ان پوښتو ملګرو نننۍ ویډیو د LED په باره کې ده چې دا زموږ سره یو بلب دی چې دې ته لایټ ایمیټینګ ډایوډ وایي دا ډېر زیات زمونږ او ستاسو په کورونو کې خرابېږي نو د دې د ټیک کولو طریقه څه ده او د هغې طریقه کار څه دی نو دا به مونږ ټیک کوو د دې د ټیک کولو دپاره تاسو ته د څه شي ضرورت دی یعنې د کومو ټولز او اوزارو ضرورت دی د ټولو نه مخکې چې ستاسو سره سولډینګ وایر موجودي او ورسره داسې کاویه موجودي نو تاسو کولی شئ چې د دې د ریپیرینګ او د دې د مرمت وکئ ګورئ په تېره شوې ویډیو کې مونږ تاسو ته د سولډینګ آیرن په باره کې معلومات درکړي نو که تاسو هغه ویډیو نه کتلي نو لاړ شئ هغه وګورئ بیا تاسو کولی شئ چې دا LED لایټ چې کومه دي دا تاسو په خپل کور کې هم مرمت کړئ دا LED لایټس چې کومه دي د کاویې نه بغیر هم ممکن دی او کیدای شي زه په هغې باندې هم چېرته ویډیو راجوړه کړم چې بغیر د کاویې نه به دا بلبونه څنګه ټیک کوو دا زموږ سره یو لایټ ایمیټینګ ډایوډ دی د دې د ټیک کولو او د مرمت کولو طریقه کار څه دی ګورئ دا زموږ سره څه دي زموږ سره شاته بیک سایډ دی او دا زموږ سره پاس کور دی او دا څه دا کوپړی ده دا کوپړی چې ګورئ دې خو وګورئ ما زما دې لاسو ته ګورئ دا چې ته دلته داسې زور ورکوئ که نه نو دا څه کېږي دا ترې رالرې کېږي دې خو وګورئ دا په دې ایریا پسې داسې نښتې وي نو دا ترې څه کېږي ښه په اسانه طریقه رالرې کېږي خو بس د په دې څه کار کېږي چې ګورئ دا ډېر زیات کلیک وي دلته دا دغه چې کومه دی پیسټ د سپین پیسټ په تاسو ته ښکاري زه تاسو ته د سپین پیسټ ښیم دا یې د سپین پیسټو دا سپین پیسټ یې ورکړی دی غاړو نو دی ډېر زیات کلیک ورکړی وي چې دی ډېر زیات کلیک ورکړی وي نو دا په اسانه باندې نه کولاویږي نو د هغې د کولاوهلو بیا څه طریقه ده تاسو څه کولی شئ ګوره دا ستاسو لپاره نوکدار څیز پکار دی چې هغه ستاسو سره وي ما سره دا پیسټ ټسټر دی که ستاسو سره هر څه وي خو دا به تاسو څه کوئ داسې به پې کېدوئ نه داسې دا چې دا به داسې کېدوئ دا یو لاس به داسې او دا به داسې ویسي نو تاسو وکتل چې په څومره په اسانه طریقه ترې دا راکولاو شو دا اوس ډېر په اسانه راکولاو شو ځکه چې دا مخکې کولاو شوی که دا نه کولاویږي تاسو به یو پیره داسې کوئ بیا به دا بل سیټ داسې کوئ او بیا به دا بل سیټ نو دا داسې خو خیال به کوئ چې سکریو ډرایور وي ستاسو سره نوکدار څیز وي یا پیسټ ټسټر وي چې هر شی چې هغه درنه په تش کې لاړ نه شي مطلب چې لاس هم خوږ نه شي که دا درنه داسې لاړې دا ډېر تېره وي او لاس ته له خوږئ اوس راځو او تاسو ته نور چې کومه دی د دې په باره کې د ټیک کولو معلومات درکوم نو دا چې کله خرابېږي ګورئ دا ایلډیانې نه وي دا زموږ سره څه وي دا زموږ سره په سیریز کې لګېدلې وي په څه کې دا ایلډیانې زموږ سره په سیریز کې لګېدلې وي نو تاسو یې د دې خرابېدل څنګه وي دا چې کله خراب شي ګورئ تاسو دا ایلډیانې ښکاري دا ښه ښکلي پاکې دي څه دي څه نشان وشان پې نشته خو چې په کومه ایلډۍ باندې داسې تک تور نشان وي څه شی داسې تک تور یعنی بلیک ټاکی غونډه کې پیوي نو دا څه وي دا خراب وي نو دا به تاسو څه کوئ په پیچکس یا په څه باندې به څه کوئ داسې واړوئ یا تاسو کله لرې کړه که نه او په دقه ځګې باندې به څه وکئ ټانکه ولګوئ چې کله په ټانکه ولګوئ ستاسو LED بلب چې کومه دی دا څه شو دا ریپیر شو نو راځو په دې باندې ټانکه لګو ګورئ ښه رالم دلته په ټانکه لګومې دقه کارو دا ټانکه ولګېده تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې هم دغه شان ټانکې ولګوئ او پیسې ځان له بچت کوئ مطلب داسې سولډینګ آیرن یعنی یوه کاویه والې تاسو مختلف کارونه او مختلف پرپس کولی شئ چې په دې باندې تاسو وکئ نو ګورئ یوازې دا نه ده چې تاسو پې دا کار وکئ زه به تاسو ته مختلف داسې نور سکلز وښیم نو مختلف داسې چیزونه به درته وښیم چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې هغه څه وکئ د هغې کنیکشن وکئ او مطلب هغه شیزونه چې کومه دي ریپیر کړئ نو تاسو سولډینګ آیرن والئ اوس خو دا مونږ ریپیر کو خو اوس راځو او د دې ټیسټینګ کوو داسې نه چې تاسو وایئ چې بس مطلب بلب یې خو جوړ کو خو چیک یې خو راته نه کو چې دا خراب دی خو ټیک دی نو راځو تاسو ته دا بلب چیک کوم زه هولډر راغځوم بیا به تاسو ته دا چیک کوم ښه نو ملګرو رالو او هولډر مو راوړو او دا به په دې هولډر کې لګوو تاسو ګورئ دا زه په دې هولډر کې لګوم او دلته بټن آن کوم نو تاسو ګورئ بلب زموږ سره په څونه ښکلې طریقه باندې آن شو او کار کوي ګورئ دلته چې تاسو زه دا کوپړۍ لرې کومه تاسو وینئ صرف او صرف هغه یوه ټانکه لګېدلې هسې نه چې تاسو بیا وایئ چې مطلب دا دی زموږ سره یې دوکه وکړو لکه مطلب
بل بلب یې راوړی دی هغه موږ ته چې کړی حق بلب ته تاسو ته مې ټانکه هم چې کړه چې په کومه طریقه باندې ما ټانکه ولګوله تاسو په دې طریقه باندې بلب چیک کولی شئ او کار کولی شئ. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي، ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ په دواګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله مو سپارم د الله په